خو کله به حالات بدل شي د واده مو دومره کلونه وشول خو ژوند هماغه شان په غریبي تیروم های زما نصیب اوس خو ویل کېږي چې پیسې انسان دومره خرابوي چې هغه اکثر داسې لاره نیسي چې د لالچ ډوب کړي او سیده مرګ ته رساوي. توبه زه داسې پیسې نه غواړم، که سونه وي یا جواهرات وي، زه بیا دلته نه راځم. په منډه علي ټانګه ناڅاپه د یو زاړي برګت د ونې مخې ته ودرېده. دا ځای علي وکتل، مخ یې تر ویرې ډک شو. علي آس پر ګوټو وهل شروع کړل، خو آس یې فرمان نه منله. کمبخته ته دلته ولې ودرېدلې؟ هماغه وخت شاکیل احساس وکړ لکه څوک شاته ټانګي باندې ناست شو. کله چې علي ورو شاته وکتل، شاته یو لوړ قد انسان ناستو، مخ یې په تیاره کې پټو، خو علي پوه شو چې دا څوک دی. نه د خدای لپاره زما تعقیب مکو، ما کوه چې زه لاړ شم، ما وبشه. علي د ټانګي د لګام کش کړ او د منډې هسته یې وکړه، خو دومره لیرې ونه توانید. دا پیشه څو میاشتې مخکې شوې وه، کله چې علي د ورځې او د شپې مهنت سره هم د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره نه کولای شو. ښار کې ټانګه چلول د علي د ورځني ژوند یوازینۍ مرسته وه، خو څومره چې یې ګټل زیاتره یې د پورونو او زاړه قرضونو په ورکولو کې تلل. رانې ډېر وږی یم چې خو خوراک شته نو. خوراک؟ اول دا وایه نن څومره پیسې دی ګټلي؟ دی علي خاموش جیب ته وکتل، څو مړې شوې نوټونه یې وویستل او راني ته یې وښودل. دا واخله. ټول ورځ ټانګه چلولو وروسته هم یوازې 4 سواریان راغلل. ډیر وخت می چوک کې انتظار وکړو، خو قسمت نن هم مرسته ونه کړې. کور کې ټول خوراکي شیان ختم شوي، حتی د ډوډۍ او دال لپاره او د چولۍ د اور لپاره هم چې نه دي پاتې، او پر دې سربیره د ماشومې چپل هم مات شوي وای. په دې حالاتو کې کور څنګه وچلیږي؟ صبر وکړه رانی، پورته والا به حتما زموږ حالات سم کړي. خو کله به حالات بدل شي د واده مو دومره کلونه وشول خو ژوند هماغه شان په غریبي تیروم های زما نصیب اوس خو ګاونډیان هم ادار رکول بند کړي. ټول یو خبره وایي، اول زړه قرضونه راکړئ، بیا راشه ادار وغواړه. وایه زه ورته چې وایم زه به تر څو پورې ستا پهلو جان تیر باسم، خبره به ټالو. د راني خبرو علي هم دننه مات کړو. علي مایوس او مات شوی زړه سره هماغه وخت ټانګه واخیسته او له کوره بهر وتښتېدی، چې د ښځې د خبرو نه خګېړی شو چې ټانګه چلوم شپه ډیره شوې وه. علي هم د لوږې له وجې پریشان و، خو د کور حالات داسې و چې ښځه هم راکاو نه کولی. اوس تر ناوخته پورې به سواري پیدا کړم، که نه په دومره لږو پیسو ژوند نه کیږي. علي په زړه کې د ځان سره خبرې کولې او ځان هڅولې چې هماغه وخت د بغل کلي مشر مولوي صاحب غږ وکړو او هغه ودرېول. علي میا اوس چیرته ځئ؟ شپه کې لږ ژر راشه، کوشش وکړه چې دلته پاتې نه شئ. دا خو خبره یې که نه، د بهر شوی برګت مخکې اکثر حادثې پیش کیږي. ارې مولوي صاحب، ارې مولوي صاحب، د ټول افواوې دي. په دې لارو مې ماشومتوب تیر شوی او د هغو خبرو طرف چې تاسو اشاره کوي، زه هغوی هیڅ نه منم چې زه جم. خدای پامان. علي یوازې د جناتو او بهوټو کیسې د قصو په څېر ګڼلې. د چاندي شپه خو علي هیڅ ویره نه کولې، نو علي د مولوي صاحب خبره په خندا کې وګرځوله او ټانګه یې هاکولې وړاندې لاړه. د ورجې او شپې ټانګه هاکولو وروسته یوازې 200 روپۍ ترلاسه شوې. په دومره لجو پیسو ژوند څنګه وچلیږي؟ که زاړه قرض ورکړم نو کورنۍ بچي وخوري او د بیچارهستې بچي ورکړم. یا الله، د غریبي به مې کله ختماوې. علي په همدغو خیالونو کې ورک ټانګه هاکولې مخکې روان و. ناڅاپه اس یودم ودرېد. علي په حیرانتیا سره چابک ووهي، خو اس نه وړاندې لاړ نه شاته شو. د علي زړه په زور وهې. هماغه وخت یې نظر د برګت د ګوړې سایه لاندې ولګېد. هلته 2 اوږد شکلونه بالکل ساکت ولاړ وو او ورپسې بې شمېر شکلونه ورو د تیاره څخه راڅرګندېدل. د دواړو قد تقریبا یو شان و، تن یې په تور زلیانده شرونی او لاس کې تازه ګلاب ورخشي. وګوري یې لکه د پخواني زمانې نوابان وو. یو شیبه علي ته د ګلونو بند شو، فکر یې شو شاید دوی غله نه وي، خو د لباس له لیدو داسې ښکاره شو لکه د یو شتمنه کورنۍ خلک دي. علي د ضرورتیا جمع کړه او خپلې سترګې پورته کړې. د دواړو نه یو مخکې شو او په خفیفه مسکا سره یې وویل، موج به د شار نه بهر یو درگاه ته به موج بوجه. علي اوس هم جواب ته فکر کوو چې بل کس مخکې شو. هلته د نکاح یو محفل دی، مونږ د هغې دپاره روان یو. ته به موج ورسوې نو موج به ست احسان من پاتې شو. وګوره وروره،
عموما له دې وروسته زه ټانګه نه حاکوم، خو که ډیر ضرورت وي نو دواړو ته 300 روپۍ شي. موږ به تاته هر قیمت درکړو. هر قیمت؟ زه منم. مومانګډام اورېدو سره د علي ویره لږه راټیټه شوه. هغه یې ټانګه ته پورته کړل او له هغه ځایه لاړ. حیرانتیا دا و چې هغه اس چې لا تر اوسه یودم مخکې نه وتول، اوس هماغه اس بې چابک په خپله روان شو. لږ وروسته د شانه ناستو دواړو کسانو کې یو کس په ټیټه اواز سبا شپه هم موږ په همدا وخت دلته راځو، دا لار به په یاد ولرئ. میا هو زه په یاد لرم. سبا بلوي محفل جوړیږي، سبا موږ باید لږ مخکې لا سهار هلته رسېږو. زه که سبا هم دوی دلته واخلم نو لج تر لجه 300 روپۍ به نور هم شي. که سبا هم دغه طرف راجع زه حاضر یم، که سبا هم راشي خالی لاس به نه وجې. همده وخت علي سترګو کې بیا ځل رڼا راښایسته شوه. لږ وروسته ټانګه د ښار نه بهر د زاړې درګاه مخې ته ورسېده. دلته لیري لیري هیڅوک نه ښکارېدو. څلور اړخه ویراني خپره وه. دواړه کسان په هماغه سنسان ځای کې له ټانګه ښکته شول. یو کس خپله جیب کې لاس واچوه او د علي په لاس باندې د سرو زرو څو مهرې کښېږدو او وویل دا خالص سرو زرو مهرې دي، دا خرڅه کې او خپل پیسې واخلئ. شپه ډیره ټیاره شوې ده، ستا دلته پاتې کېدل سم نه دي، زر خپل کور ته لاړ شه. د دې وروسته دواړه کسان لاړل، خو علي دلته ودرېد او د سرو زرو مهرې یې ولیدې. علي خپل سترګو ته باور نشو کولی. یو مهر یې رګړ کړه او بیا یې نږدې وګورې. مهرې بالکل اصلي وي. د طمع او خوشحالي نه یې مخ ځلید. بیا یې زر ټانګه تاو کړه او فوري کور ته روان شو. رانی وویل دا رښتیا هم د سرو زرو مهرې دي. دا رښتیا هم د سرو زرو مهرې دي؟ آیا څوک د ټانګې د کرایې په بدل کې سونه ورکوي؟ علي وویل بیوقوفه ما هو وویل دا دواړه داسې ښکاري لکه د یو کورني نواب. دوی دپاره څو مهرې سمانه لري، دوی خو معلومه نه ده چې په کور کې څو مهرې لري. رانی زړه کې عجیب بېچیني احساس کړه. ځان سره یې وویل دا مال عام نه دی. خو علي لالچ واغیست. په همدې وخت کې د علي سترګو کې تما رڼا شوه. علي وویل ګوره زموږ قسمت چنګه بدل سبا شپه زه بیا هم هغه سبا شپه زه بیا هم هماغه ځای ته ځم انتظار کوم او هماغه میلمنو ته انتظار کوم. هو سبا شپه علي ټانګه واغستله او بیا د هغه پیټ ته ورسېدل. دلته یې ولیدل د برګد د ګڼوړو سیاورو لاندې هماغه دواړه کسان چې مخکې انتظار کول. علي پوښتنه وکړه حضرته نن کوم ځای ته ځو؟ دوی ویل هماغه ځای ته چې مخکې روان وو. نن بارات راځي او چې موږ ژر هلته ورسېږو. علي ویل هانو تشریف راوړئ مای باپ، موږ اوس روان شو. دواړه کسان ټانګې ته کېناستل. علي لګام ونیول او ټانګه بیا د ښار نه بهر پراني درګاه لور ته روانه شوه. نن شپه د تیرې شپې په نسبت شاته کېناستلي دواړه کسان یودم خاموش وو. یو څه وروسته هغوی پراني درګاه ته ورسېدل. چوپچاپ ویراني خپره وه. وړاندې شاته هیڅ انسان نه ښکارېدل. حضور موږ را ورسېدو. هو دا خالص سرو زرو مهرې دي، دا خرڅه کې او خپل پیسې واخلئ. شپه ډیره ټیاره شوې ده، ستا دلته پاتې کېدل سم نه دي، زر خپل کور ته لاړ شه. هو حضور بالکل مننه. دواړه کسان مهرې ورکړې او لاړل. خو علي لا هم د چمکیدونکو مهرونو په لور نظر درلود. که زه هم دلته ودرېږم دوی چې کله بیرته راشي زه به دوی بیا د برګه تر سرحد پورې پرېږدم، نو به نورې مهرې هم ترلاسه کړم. او همدا به شوي. علي ټانګه د لارې پر غاړه ودراوله او خپله ګدي ته کېناست. خو د ورځې ستړیا له امله لږ وروسته یې خوب راغی. شپه شاوخوا 2 بجې ناڅاپه داسې غږ راغی چې علي یې خوب په لړزه کې ګډوډ شو. علي په ناڅاپه ځان وڅرخاوه او کېناسته. یو څه شېبې یې هم نه پوهېدل چې چیرته دی. خو لکه څنګه چې د علي نظر مخې ته څه ولیدل، ساه یې تیزه شوه. دور هندیرې په مینځ کې یوه عجیبه بارات روانه وه. ټول خلک یې ډېر غټ ښکارېدل. دا خلک انسانان ښکارېدل، خو حقیقت کې انسانان نه وو. چا پښې د حیواناتو غوندې، چا لاسونه د درندو څارویو پنجې وې. دغه عجیبه بارات د اور د لمبو سره لوبې کولې. هر حرکت یې دومره ویره راولسته چې له لرې روحونه هم وډارېدل. هماغه شیبې د بارات یوه برخه ناڅاپه حرکت وکړه او مستقیم د علي خواته روانه شوه. علي په ویره پوښتنه وکړه یا الله دا څه دي؟ لکه چې د جنونو بارات وای. چل وکړه، ژر تر ژره وجه، نه درېږه، موږ باید وتښتي. د هجوم د ویرو د مخنیوي لپاره علي یوه عجیب لار غوره کړه. خو د منډې پر مهال د علي ټانګه ناڅاپه د پراني برګد ته ونې تر څنګ ودرېدله. کله چې هغه ځای ولیدل، د علي مخ د ویرې او حیرانتیا ډک شو.
علي هڅه وکړه خپل لاسونه د لګام پر سر وغځوي خو ګوډاګۍ نه خوځېدل. علي چیغې کړې چل 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 ولې نه جنه مراد ولې دلته ودرېږې زه وایم چل. لکه څوک د ټانګې شاته ناست دی. کله چې هغه ورو شاته وګورل هلته یو غټ قد لرونکی کس ناست و. هغه مخ یې په تور کې پټ و خو علي پوهې شو نه خدای دپاره ما پسې مه راځه ما پرېږده. علي ټانګې د لګام کش کو او د منډې هڅه یې وکړه خو ډېر لرې نشو منډه وهلی. دا قیمت یې د خپل ژوند په بدل ورکړی و. که علي د هغې وروستني شپې د لالچ کې نه و پاتې شوی او هغوی انتظار یې نه و کوو نو شاید ژوندي به پاتې شوی و. خو د هغې وروستني سواري د لیدلو وروسته علي چیرته ولاړ تر اوسه هیڅوک نه پوهیږي. علي خپله ښځه او د 6 کلنی لور یې شاته پرېښتل او د تل لپاره خاموش شو. دا پیښه څو کاله کېږي خو خلک وایي نن هم د شپې وروستنۍ د برګت د هماغه ونې ترڅنګ یوه زاړه ټانګه د سواري په انتظار ولاړ ښکارېږي او کله کله د علي ټانګې کې هغه غټ قد لرونکي سواري ښکارېږي چې کله یې وروستني وار په ټانګې کې سفر کړی و. که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوه نو لایک او شیر یې کړئ او که داسې نورې ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو بیا به په راتلونکي ویډیو کې ووینو. تر هغې پورې د الله په امان.